ډان ورځپاڼه وایي چې پاکستان پر نړیواله کچه انزوا ته روان دی. سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان ډان ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د پاکستان اوسني ستراتیژیک او سیاسي اعتبار ته کتنه او تبصره کړې. د ورځپاڼې په باور پاکستان دا مهال د افغانستان موضوع او هند سره د کشمیر مسله کې خپل پخوانی نفوذ بایللی او اوس له شاتګ سره مخامخ دی. ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې پاکستان په تېرو 20 کالونو کې په افغانستان کې د امریکا پر مشرۍ د ناټو غړیو هیوادونو سره همکاري او مرستندویه پاتې شوی، خو د ناوړه او کمزوري اقتصاد، سیاسي بېثباتۍ، تلپاتې ننګونو، کمزوري حکومتوالۍ، پرلهپسې امنیتي ګواښونه او د ستراتیژیکې سرګردنۍ له امله په سیمه او نړۍ کې خپل اعتبار له لاسه ورکړ. د ډان ورځپاڼې د مقالې په یوه برخه کې راغلي د سپټمبر 9 او 11 پیښو دغه څه په ډراماټیک ډول بدل کړل. پاکستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې د لومړۍ کرښې رول ولوباوه. دې کار پاکستان ته وړتیا ورکړه چې د 2 لسیزو لپاره د افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د امریکا پر مشرۍ د ناټو غړیو هیوادونو سره مرسته او همکاري وکړي. د ډان ورځپاڼې په مقاله کې ویل شوي دي چې نړیوالې انزوا له چین سره د پاکستان توده اقتصادي او سیاسي ملګرتیا هم له جدي ننګونو سره مخ کړه. د ورځپاڼې په باور پاکستان یو پرغوښتونکی او پیاوړی هیواد دی او د خپل فزیکي بقا لپاره ټول تمرکز له شتمنو عرب هیوادونو څخه د پورونو ترلاسه کولو ته ورټول کړی. د ډان ورځپاڼې مقالې په یوه برخه کې راغلي پاکستان د افغانستان او کشمیر په ګډون په ګڼو جبهو کې له شاتګ سره مخ شوی. هغه هیواد چې یو وخت په منځني ختیځ کې فعال ډیپلوماټیک لوبغاړی و، نن ورځ یې د ښکیلتیا اصلي اصول او موخه له شتمنو عربو هیوادونو څخه د پورونو اخیستل ګرځېدلی دی. د سیاسي چارو شنونکي وایي د پاکستان اوسنی وضعیت په سیمه کې تر ډیره د امریکا له وتو او په سیاسي او ډیپلوماټیکه برخه کې د دې هیواد د ناسمو پالیسیو پایله ده چې په تېر کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه له لویدیځ څخه میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي دي. د دوی په باور اوس چې امریکا له سیمې وتلې او نړیوالې ټولنې هم د پاکستان سیاستونه درک کړي، خپل تېر ملاتړ یې له لاسه ورکړی او له امله یې دا مهال له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ دی. د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد وایي نن چې پاکستان له سیاسي، اقتصادي او نظامي بحرانونو سره مخامخ دی، علت دا دی چې دوی اوس خپل کرلي ریبي دوی نړۍ او سیمې ته بې اعتباره شوي، ځکه چې اوس غربي نړۍ مرسته نه ورکوي. ډان ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د پاکستان اوسني ستراتیژیک او سیاسي اعتبار او تیرو سیاستونو په تړاو دغه مقاله داسې مهال خپروي چې پاکستان دم ګړی په ګڼو برخو کې له جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. دغه هیواد په اقتصادي برخه کې د دیوالي کېدو له ګواښ سره مخ دی او له سیاسي اړخه یې په تېرو 3 کالونو کې 3 حکومتونه تجربه کړي چې هم د سیاسي بېثباتۍ هلته ناامني ډېره کړې او په دې ټولو سربیره وسلهوالې ډلې پکې هره ورځ پر امنیتي ادارو او ځواکونو بریدونه کوي.